علامه ابن قیم جوزی رحمه الله د پټو دردونو لپاره پټې حل لارې ښوولې دي. هغه وایي که چیرې دی پټ ناجوړي در پیښ شي، په داسې پټ تکلیف اخته یې چې یا خو څوک معلومولی نشي، لکه بعضې لا علاج نه جوړي، یا چاته ته ویلی نشي، دا مریضي چاته ښوولی نشي، چې یوازې الله رب العزت پې خبر یم، یوازې الله ته معلومیږي چې ستا مریضي، ستا تکلیف، ستا درد څه دی. نو دی فرمایي ته په بدل کې د شفا لپاره داسې پټه صدقه ورکړه چې له الله رب العزت نه بغیر بل څوک پرې نشي خبر. صدقه د رد بلا ده، د بلاګانو مخه نیسي. صدقه شفا ده، الله رب العزت به دې په جوړ کړي، الله به دې د دې پټې مریضۍ څخه خلاص کړي. داسې پټه صدقه ورکړه. او که چیرې په زړه کې تنګوالی درته محسوسېږي، د سینې تنګوالی درته محسوسېږي، زړه دې خفایي پریشاني، په سینه کې داسې تنګ دستیا او خفګان احساس کوي چې یوازې الله ته معلوم، هېڅ وجه ظاهري خبر هم نه وي، لکه نن چې زموږ د ګردو خلکو دا خبرې دي. نو د حل لپاره علامه ابن جوزي رحمه الله فرمایي چې پټ په پټه یوازې د الله ډیر استغفار کوه، داسې چې یوازې الله رب العزت په خبر سي، په دې کور کې ستا پټه بر خاندان، اولادو، بالو، بچو، په دوستانو کې څوک در پوه نسي. داسې استغفار د الله سره تعلق ټینګ، بخښه د الله څخه وغواړه، توبه الله ته وباسه. او دارنګه که پټې اندېښنې او پریشانۍ ته ولرې، که داسې یو تشویش او ورختایي درته پیدا سي، درته پیښ شي چې یوازې الله رب العزت پرې پوهېږي، زړه دې دربېږي پریشانۍ، نو د هغه د لرې کولو لپاره 2 رکعته لمونځ په داسې ځای کې وکړه چې یوازې دې الله رب العزت ګوري او بل هېڅ سترګه دې ونه ویني. الله به دې د هغه د زړه د دربې او د هغه بیرې څخه په امان کړي. د علامه ابن قیم جوزي رحم الله دا نصیحتونه موږ ته دا هدف په لاس راکوي چې کله انسان له داسې شتونو سره مخ سي چې له نورو سره یې نسي شریکولی، نو باید الله ته رجوع وکړي. په پټه مریضۍ، په پټو دردو، په پټو خبرو خو الله علم لري، د پټو دردونو علاج هم الله رب العزت کوي. په دې نیکو کارو یې علاج وکړي، صدقه، استغفار او لمونځ. او دغه پټ پټ سړی ورسي سرته، دا د ډیر اخلاص نشانه ده، او دا انسان الله ته قریب کوي. الله به دې د پریشانی محفوظ کړي.